خیبر پښتونخوا کې د ماحول دوسته او صفا توانایي د پیداوار دپاره کار جاري. د بجلی جوړولو 7 منصوبې مکمل. صوبې ته 1.10 ارب روپۍ ګټه ترلاسه. د شمسي توانایي د 9 ارب روپو د مالیت منصوبې هم مکمل. د توانایي او برقیات جایزه غونډه کې وینا. د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د توانایي او برقیات یا توان او برېښنا د محکمې د جایزې اخیستو یوه اهمه غونډه د خیبر پښتونخوا د وزیر الله محمود خان په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د توانایي او برقیات د محکمې سیکرټري نثار احمد خان، د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان په خاص توګه ګډون وکړ. غونډه کې سیکرټري نثار احمد خان او چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان وزیر الله ته د بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې پیډو د 420 سکولونو، 15742 جوماتونو او د صحت د 140 مرکزونو سولرایزیشن سرته رسولی دی. د 100 نه زیاتو کلو او دیهاتو کې 6643 کورنۍ شمسي توانایي ته منتقل کړي شوي دي. یعنی د دغه ټولو کورنو د شمسي توانایي په ذریعه د برېښنا یا بجلی ضرورت پوره کولو بندوبست شوی دی. بریفینګ کې دا هم وویل شول چې د 160 میګاواټ د بجلی جوړولو 7 منصوبې مکمل کړي شوي دي چې پیدا کیدونکي بجلی په نیشنل ګریډ کې شامله کړې شوې ده. غونډه کې دا هم وویل شول چې د 232 میګاواټ د بجلی جوړولو په 7 نورو منصوبو هم کار روان دی. د دې منصوبو نه به د کال 9 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. د پیډو مشر انجینیر نعیم خان وویل چې د 28 میګاواټ د 314 وړو بجلیګرو نه مقامي خلکو ته ارزانه بجلی ورکول کیږي. دا شان په 291 نورو وړو بجلیګرونو هم کار جاری دی. بلخوا د مرستندوی ادارو په مرسته د 545 میګاواټ په 3 منصوبو کار کیږي. د کمو ترسره کېدو سره چې به صوبې ته د کال 28 ارب روپۍ ګټه راځي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر الله ښاغلي محمود خان غونډې ته خطاب کې وویل چې د توانایي منصوبې د پاکستان په ترقۍ او خوشحالۍ کې اهم کردار ادا کوي. د پی ټی آی صوبایي حکومت په رښتیاو معنو کې د ولس خدمت کوي. وزیر الله د توانایي او برېښنا د سیکرټري نثار احمد خان او د پیډو د چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د کارکردګۍ ستاینه وکړه او د هغوی په غوره ټیم ورک یې هغوی ته او د هغوی ټول ټیم ته مبارکي ورکړه او نیکې پیرزوینې یې ورته وړاندې کړې. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.